بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك شرح لالب توفيق سر روانه په هدف د دې چې مسلمان خپل عقیده او پیژني او د الله په موږ باندې څه حق دی چې هغه وپیژني. که تاسو ته دې درسونو په اوله کې موږ سره یو حدیث تیر شوی او حدیث د معاذ بن جبل رضی الله عنه او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سورومه او ماته دوی چې تدري ما حق الله علی العبید یا علی العباد، ته د پدشتي چې د الله څخه حق ته په بندگانو باندې. بیا حدیث کې لري چې حق او ته بیان کو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق د الله په بندگانو دی چې د الله عبادت وکړي او دغه سره وسه شی نه شریک کړي. نو موږ د ټول خبرم دا حق مبارک روانه کم حق چې د الله سبحانه وتعالى په موږ باندې دی. بیا حدیث کې د زیره دی چې چا د الله د حق پورا ادا کو نو حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. بیا د بندگانو حق الله باندې دی. الله باندې څوک خبر نشي لازم ولا خدای الله په ځم باندې لازم کړی ده چې کله د بندگان زما دغه حق پورا ادا کی او زما سره په عبادت کې څوک شریک نه کی او توحید صحیح معنی باندې ومني نو الله بم دغه خلکو له عذاب نه ورکي. دا ډېر اهم موضوع ده. الله دې موږ له توفیق راکړي چې دې موضوع پورا حق ادا کو او الله دې موږ له توفیق راکړي د دې چې موږ په ځان کې د توحید پورا راولو. په اخرنی درس کې موږ یو څو مسائل بیان کړو. یو باب مؤلف رحم الله خودو چې باب من الشرك النذر لغير الله. په شرک د مرزي د غیر الله لپاره منښت کول او نظر منل د غیر الله لپاره. د دې مسلې تفصیل التخشیو اقسام د نظرانی او د منښت او چې کومه منښت د ګناي د الله نافرمانی به کې غي سره وسکه او کومه کې چې شرک غي سره وسکه. به دغه نه بعد باب راوړو باب من الشرك الاستعاذه بغیر الله. شرک دام دی چې غیر الله پوری پناه ونیسي. نو غیر الله پوری پناه نیول دا شرک. بیا موږ تفصیل ذکر کړو چې دا مطلق خبره نه ده بلکې بعضو حالاتو کې غیر الله پوری پناه نیول سدي جایز دی. اوس دې مسلې تفصیل مخکې تیر شوی. بیا موږ بل باب شروع کړو د تیر شوی درس په اخرنی سکی او د 14 باب دی. باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. باب بیان د دې کې چې په شرک کې دام دی د غیر الله نه مرسته غوښته یا د الله نه علاوه چاته چغي وهل او دا غوینه دعاګانې وغوښته. دا باب موږ شروع کړو او بعض مسائل ما بیان کړو. اگر که آیتونه او حدیثونه موږ نو شروع کړی کوم چې په باب کې دي دا خبره موږ بیان کړې و چې دا خبره یاد ساتي چې مرسته غوښته د غیر الله نه دا علی الاطلاق شرک نه دی بلکې دا په هغه وخت کې شرک دی چې کله ته د غیر الله نه په دې کار کې مرسته غواړي چې په غي باندې نه قادر مگر یو الله او یاد ته چې د چا نه مرسته غواړي دی غایبی ستاده خبرې نه اوري او ته مرسته غواړي نو دا شرک دی. او یاد غته چې د چا نه مرسته غواړي هغه مړی او ته تر مدد شوي نو دا شرک دی. ځکه چې په دې کار باندې نه قادر اوس یو سړی پیر بابا را مدد شي او لوی ځوان را ورسي نو یو غوی دا خبره نه اوري بل د غوی په طاقت کې د نشتی
چې د مرګ نه بعد دی غراشي او تاسو سره د مرسته وکي، بلکې کاغوی ژوندۍ وي او تاسو ته د خپل علاقې نه چغي وهلې نو هم هغه ستا خبره نشو اورېدو او نه ستا مرسته کولای شو. بیا به دې کارونو کې چې هغه د الله کارونه لکه بچی راکي یا غریبی می ختمه کی یا رزق راته پراخه کی یا واده راته آسان کی یا بیماری راته ختمه کی او د دین علاوه نور ډیر د شرک راځي. ها په دې باندې موږ مثالونه ذکر کړو کو چې سړی په دې سي مسله کې د مخلوق نه مرسته وغواړي چې هغه مخلوق ژوندۍ او حاضر او طاقت یې نو د شرک نه دی. اگر که دم د غیر الله نه مرسته وخته دي تو چې سړی ته ما سره مرسته وکا د دې کندې مې راوخې جوه او سړی ولاړ لستا خوا کې د کندې په غاړه دی ستا خبره واورید او طاقت شتی ستا درويستو نو دا شرک دی نه دی شرک. مشرکین یو شبهه پیش کوي او د دې شیخ امام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحم الله یو کتاب د کشف الشبهات د مشرکانو د شبهات او جوابونه د دې ټوله مسله هغه به د توحید په خو شا کتابه درته او الذي د قبر باندې د رحمتونو باران راووري چې توحید سره دومره غم او سوچ او فکر. نو اکثر کتابونه د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د توحید په اړه کې د زکه سره د ډیرو خلکو نه لګي ځکه چې ډیرو خلکو تجارت بند کړي او د ډیرو خلکو منګړت قصې او وهمیات او گمراه نظریات هغه درت کړي. نو دی وړکه د کتاب لیکل کشف الشبهات او د الله په توفیق سره ما د دې کتاب شرحه تقریبا د نن واته کاله مخ کې کړي و د رمضان په درسونو کې. ډیر مفید کتاب دی ځکه چې د مشرک سره بحث راشي او د دې قبر پرستو سره او د دې صوفیاو سره نو دوی به ته ډېری شبهه را پیش کوي. نو شبهو جوابات هغه کړي. یو شبهه ده چې کله ابراهيم عليه السلام قوم غزارو ورته نو په منځ کې جبريل عليه السلام راغی ورته وی کماته دي ضرورت نه چې مرسته سره وکم. مشرکان وی ګورته سوچ غیر الله نه مرسته وخته شرک دی. نو دیږي کې وګوره جبريل عليه السلام سو ابراهيم عليه السلام ته وزي دی ور نه بچ کوم. نو جبريل خو په غیر الله کې راغی کنه د الله نه علاوه دی. نو څنګه سودا خبره کوي. نو جواب دغه بیا شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کړي او غو جواب دی. اولنی خبره دغه حدیث کې پوره کینو بای کی دری چې ابراهيم عليه السلام جبريل عليه السلام ته ویلو وی زما ستا مرسته ته ضرورت نشتی زما مرسته پکار ده د چا د الله سبحانه وتعالى. دویم جواب دی او د دې سره د شبهه بالکل دړي وړي شي هغه ده چې جبريل عليه السلام چې ابراهيم عليه السلام ته کوم پیشکش کړو نو هغه باندې جبريل عليه السلام قادر و. ځکه چې دی جبريل عليه السلام ته الله ویلو او د په یو وزر باندې کیلو چت کړي او اسمانه پوری رسول دی او به الټه غزار کړي. نو آیا دغه ملک چې هغه جبريل عليه السلام په دې طاقت نه لري چې د ابراهيم عليه السلام راونی سو دی ور نه وباسي؟ طاقت لري کنه لري. نو د دې جبريل عليه السلام نه مرسته کبل پرز ابراهيم عليه السلام غختلې وي نو د په شرک دنه ناراضي. نو دغه باطل او شبهه ده مخې تراله ذکر مې تکړه. نور ان شاء الله کله د دې درسونو د پوره کولو توفیق راکړو. منځ کې بس ډیرو شبهات او جوابات ملاوي شي او بیا که چې الله جون راکو توفیق راکو نو دا کتاب کشف الشبهات درسونه به ان شاء الله په دویم پر بیا کو چې عملګری ووري. الله دې موږ له توفیق راکړي د توحید او د موحدینو د خدمت کولو. تو خبره دې کړوانه
من الشرك أن يستغيث بغير الله إياك نعبد وإياك نستعين. دا زمونږ مضبوطه عقیده ده. ها اوس دا جدا مسله ده چې یو کسی وی ډیر خو عقیده دغه نه ده، صرف په خوله باندې ده. نو دا څومره چې قبر پرست زموږ په دې ملکونو کې دي او څومره مشرکان دي، ناغه ټول هم په منځ کې د سوره فاتحه وی، کوم چې ځان ته مسلمانان وي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین و مطلب سره ایاک نعبد خاص ته بندگی کوو یا الله، و ایاک نستعین او خاص ته مرسته غواړو. نو دا زموږ عقیده ده او موږ په منځ کې په یو منځ کې بار بار د الله سره د الله وضو عهد کوو چې الله ستانه له د چانه مرسته نه غواړو. دا یو سره ویلي دي او يدعو غیره او یا د غیر الله نه دعاګانې غواړي. دا خبره ده ساتي د عربی د لغت اسلوب ډیر ناشنای او یو علم دی چې هغې ته علم البلاغه ویل کېږي، بلاغت علم. او د هر لغت کې بلاغت او ادب او شعر و شاعري او علم العروض والقافیه. نو دغه شان د عربی ژبې چې کوم علم دی د بلاغت، هغې کې یو اسلوب دا دی چې اول خاص خبره کول په خاص پسې بیا عامه کول. نو اوس د غیر الله نه مرسته غوښته دا خاص خبره، یعنی یو کار خاص ذکر کو یو بیا وی او غیر الله نه دعاګانې غوښته، نو د عامه خبره ده. په دې عامه کې هغه اولنۍ دنده راله کرانه له تاسو زما دې خبرې ته سوچته که نه؟ ښه، یو سړی غیر الله نه دعاګانې غواړي، نو په دعا کې خو انسان مرسته هم غواړي، داسې ده که نه؟ ناغه اولنۍ خبره په دې دویمه کې دننه راله. نو دا دعا عامه ده او مرسته وخته سړي دا خاص دي، خاص مرسته وخته بس. او دعا عامه ده، غیر الله ته یو سړی چغې وایي دعاګانې غواړي، د ډېر څه ویلی شي، خو دی پکې په دې دعاګانو کې مرسته هم وغوښتی شي. نو مرسته خاص شوه او دعا د عامه شوه، او دا دواړه شرک دی. دا دواړه د غیر الله دپاره صرف کول شرک دی. سره د هغه تفصیل چې هغه ما په اوله کې وکړو هغه په ذهن کې یاد ساتئ. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله ایتونه راوړي. وقول الله تعالی اولنی آیت دا راوړی ولا تدعو من دون الله، او مرا بلد الله نه علاوه ګوره من دون الله. نو په دې آیت کې په دې ټوکړه کې دوه مسئلې. اولنی ولا تدعو مرا بلا اے پیغمبر د الله نه علاوه، نو خطاب چاته شو؟ خطاب چاته دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. سوال دا دی چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کولی شي چې غیر الله نه دعاګانې وغواړي یا غیر الله ته چغې ووایي یا را مدد شي ورته ووایي؟ جواب نه، نشي کېدی. نو بیا ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی؟ الجواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب په دې دی د مسلې د اهمیت ته بیانولو لپاره، چې ډېره اهمه مسله ده پیغمبر. دویمه زمونږ تربیت ته چې پیغمبر غیر الله ته چغې نشي والی، نو اے امتی ته به څنګه وایي؟ لکه اوس په سورة الزمر کې دا راځي ولقد اوحي الیک وإلی الذین من قبلک. اے پیغمبر تا ته وحی شوی ده او مخکینی پیغمبرانو ته ما دا وحی کړی ده. لئن اشرکت کچرته تا شرک کو لیحبطن عملک، نو ستا د عمل بس شي باطل بشي. نو آیا پیغمبران چې ته شرک کوي چې عمل باطل شي؟ نه کوي. نو بیا ولې الله پیغمبرانو ته دا خبره کوي؟ جواب د هغې دقه دی، مسلې د اهمیت بیانول، او دویم تربیت د امتیانو چې پیغمبر دا کار نشي کولی او هغه ته الله وایي چې ته نشي، نو بیا امتی به څنګه غیر الله ته چغې وایي؟ ولا تدعو من دون الله، او مرا بلد الله نه علاوه. تدعو دعا کې را بلل دي کنه. به دعا په دوه قسمونه ده، فائدې ده ساتي. دعا هغه ته دعا د عبادت وي، او دویمه دعا
د مسلې د غوښتو د پاره او دا به نادره فائدې تاسو به ول پیروري دعا عبادت چې هغه ته عبادت وي هغه دعا ده لکه اوس موت موزو کو مسوتن موز منګو زمنګ په دې منځ کې دنه دا خبره پرته ده چې یا الله زموز کومه موبخه خیالم دې کنه اوس موږ درس نه شو دم دعا ده خو کومه دعا ده دعاء العباده څنګه دا چې درس کوم تاسو یوري په دې کې دنه دا خبره پرته ده چې یا الله ستاده پر ناشو نو د جهنم نم بچکا دا دعا شو کنه شو دعا شو ابل دعا خو واضح ده دعاء مسأله یعنی سغخت ده الله نه او یا الله تویل چې مانه د پلانې شی مصیبت لري کا خو واضح دعا ده چې عام خلک دغه ته دعا وي خدا ناشنا فائدې لري چې دعا په دوه قسمه ده یو دعاء عباده عبادت کې د خپل دعا پرته ده او دویمه دعا کومه ده دعاء مسأله دا الله نه سوال کول یا الله تعالی سونه ذکر یا الله مالا بچی راکا خوازه یا الله مالا بچی راکا یا الله ما جنت تبوزا مسأله ده سوال دی وکړو او په دې مانځ کې دنه مونږ چې وکړو په دې کې دغه خبره پرته و چې یا الله موږ مې وکړو نو ما وبخه مونږ د عبادت هم دې لپاره کوو چې الله مونږه وبخي نو دا یو قسمه دعا ده به دعا کې لازم نه ده چې ته فائدمن شي غواړي کله دې سي دعا کې چې ته یو شی غواړي او کله دې سي چې ته په دعا کې دا سوال کې چې دا پلانې شیران لري کا لازم نه چې دعا کې به څه شی غواړي مونږ چې کله دعا ټکوو نو ذهن دې ته لړ شي چې دې به څه شی غواړي نه کله دې سم یو سره دعا کې یا الله بیماری می ختمه کا نو دې اوس غواړي چې دا بیماری لري شي غریبی لري کا یا الله نو دعا کې دوه خبرې ده نه دي یو فائدمن شی غوښته او یو ضرر رسون کی شینا پناه غوښتل یا الله تویل چې دا لري کا نو که یو سړی دا وای چې پلانی قبر والا مال بچی راکا دا شرک دی ولی شرک ځکه چې دعا عبادت ته او د عبادت صرف کو د غیر الله لپاره حدیث کې درځي ګوره الدعاء هو العباده دعاء عین عبادت ته رسول صلی الله علیه وسلم دا بالکل عبادت خا یو سړی دا وی د پلانی په دربار او په درگاه باندې چې زمانہ پلانې مصیبت لري کا دم دعا ده دم سره دعا ده د ولنیم شرک کو او د دویم هم شرک کو د ورسې دی کنه ولا تدعو من دون الله او مر بلد الله نه علاوه الله اکبر دې توکل ما لا ينفعك ولا يضرك اغه څوک مر بلې د غیر الله نه علاوه د غیر الله د الله نه علاوه غیر الله د الله نه علاوه د الله نه علاوه اغه څوک مر بلې چې نه تعالی فائدہ درکولای شي او نه تعالی نقصان درکولای شي الله سبحانه وتعالى په قران کې په سورۃ الاحقاف کې دا خبره کړې ده ومن اضل ممن يدعو من دون الله او څوک دې لوی گمراه ده هغه چانه چې غیر الله ته چغي وي خدا څوک دې چې د چغي وي ناشنا حال ته ور دا خو پرې د دې کې خو نه فائدہ درکول شي نه نقصان هغه فائدہ او نقصان پرې د دې کمزورتیا ته ګوره من لا يستجيب له الى يوم القيامه نشي پورا کولای دا خبره د قیامت پورې بلې کمزورتیا ته ګوره وهم عن دعائهم غافلون او د دې چې د چي وي هغه د چي ورېدلې نه دي چرته نشنا عقل دې قبر پرستو دې مشرکان مر بل هغه خلق او مور ته وحد چغي او متي غواړه دعاګانی چې نه تعالی فائدہ درکولې شي او نه تعالی نقصان درکولې شي
هیڅ ته تم نشي ویل دا عقیده ساته موحده نقصان د تزره برابر نشي درکولای دا ټول مخلوق کرا جمع شي مگر دا چې الله وواړي او دا ټول مخلوق چې را جمع شي کنه ضرب برابر فائدہ دل نشي درکولای مگر دا چې الله وواړي دا عقیده ساته خپل مضبوط دا پلاني دا قبر نه چې ته لرګي مات نه کی ونه ته نږدې نشي ګینه روزي د قبر نه داغه په خوا باندې درگاه او دربار ته چې نوزي پیزار به وباسي आवाज به تیز نه الته आवाज به نه تیزه ولي وي دره پاسي د دنیا په بل طرف پړی وای زمړه وای د تو ګورو دنیا بل طرف تړولو ته خو چیلنج ورکوا بالکل مې یې زه یو کسر یو پیر ولاړو ما نه هغه غاړي ته تعویز وروت ما سره یو بل مرګره ولاړو چې هغه د درسونو کې نوې نوې ناسو مخکینی خبر تقریبا 3 کال وای کی نه د کستمه نصیحت کو بلاره کې تعویز می ته واغست مېره کا تعویز دی تعویز می ته واغست به می دی بل مرګي لور کومه دا ویش لوري کې ختم وک ناغه دي درسونو کې نوې ناسو د عقیده نوې د توحید د ذکر او هغه اثرات خو زړه بسړي کی نه رسول لګره پیدو مرکه مله وامه شو ټوکړي ټوکړي مې کړو به مله ورکړو مې دا کې د سزا ملاو شو الته ورو ولو قصه ختم شو مې پوکو مې لا سونی در پیډولې په عرش باندې ولوه رب دې دغه کار دې مړ پانی ته ورو کار ته وره د تعویز وسوک هیڅوم نشي کولای کسه کولای شوې نه دا کم قبر پرسو پیر پرسو صوفیا پرسو دا مشرکان چې بد حل دوی د پاره به سلار راويسته نو بالکل مې یریږي خو کولاو چیلنج ورکوا والله که زره برابر د سوق نقصان در ورسي او چې کله د نقصان در ورسي نو دا بچا غوښتلې دا به الله غوښتلې فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين پیغمبر وی کدا کار دی وکو کم کار غیر الله ته چغي وهل را مدد شویل دعاګانی غوښته فإنك إذا من الظالمين یقینا شبت په دغه وخت کې د ظالمانو نه اذن په دغه وخت دغه چې د دین مخ کې چې دا شرک نه کړي د ظالم نه کړي په دغه ټیم کې چې دا شرک وګونه دي ظالمو ورسته کې دي چې توبه بس د ظلم وصف دي بیا ختم شو اذا من الظالمين تبشي په دغه وخت کې د ظالمانو دا مثلا مخ کې تیر شوی د منګ سره چې د دې درسونو په ابتدا کې لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو ان الشرك لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی نګور پیغمبر ته الله وی ته د ظالمانو نشي د آیت په سورۃ یونس کې دی دا غینه بعد آیت راوړې وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ او کچرت الله در ورسې ته مصیبت الله اکبر دې ته غوکې ها کچرت الله در ورسې ته مصیبت بضر مصیبت کې هر سره لو بیماری غریبی غم دړ تکلیف هر څه فلا کاشف له الا هو نو نشي لري کوله دا مصیبت مگر یو الله لري کوله شي بلې څوک نشي لري کوله او دا مقه حدیث ته مقصد مخکې ذکر کو کنه حدیث ته عبد الله بن عباس په سنن ترمذی کې د مشهور حدیث واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك ټول امت چې راځم شي ټول تعالی څه فائدې نشي در کوله مگر د چې الله وړي او ټول راځم شي تعالی څه نقصان دي چې در کوله مگر د چې الله وړي یو سړی دی غریب دی دا غریبی ده کله ټول امت راځم شي نشي ختموله د دې افریقي بعض ملکونه د پوخانه منګ ورو غریبانان دي
او د لوګي نه بګي دومره مړ شو دا وشو دغه وشو هغه ویډیوګانې هم تاسو لري او د دنیا د قسمه قسم ملکونه لګي دي دوی سره مرسته کوي مسلمانان ملکونه سره مرسته کوي کافران ملکونه سره مرسته کوي خدای غریبي انا ختمي کی غریبي دا وینه ختمي هغه د ملکونو سره د ملکونو مرستې دي چې نه معمولی مرستې خو غټه سطح باندې دوی مرستې کوي به د عام خلک چې کوم مالداري الله ول توفیق ورکړي د دې عبادت لړ شي د غریبانو ملکونو ته د وې سره مرستې وکړي پر کویان جوړي یو شی بل شي خو بیا هغه فقر التشتی دلیل له بدی باندې چې الله نه ختمي نسو کې نشي ختموله بیا هم د قایت کې مخ کې دي وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کله ستاسو پر خیر وواړي نو به څوک نشتی منه کوون کې دغه خیر لره بالکل مطمئن اوس په دې مخه بکیږي چې را پلانې هغه پلانې ځکه ولاړو نو ځکه زمانه کار سکو کاری خراب کو یا ټیکسه چلی ویرو بل ټیکسه مخې ته شو زموږ بریزه قیدا کا واچوله او یرید ک بخیر فلا راد لفضله چې الله دې څه شي درکې کنه دې زور نشتی په دې مخلوقاتو کې چې تانه سکی تانه منک او چې الله دې بچکی نو څوک دې نشي تبا کوله او نه دې څوک خرابول شي یونس علی السلام د مې په خېټه کې الله ساتلې ولې چې الله ساتو د مې په خېټه کې الله ساتلې ابراهيم علی السلام په ور کې ساتلې اسماعیل علیہ السلام په مری باندې چاړه ریخ کو دو هغه ساتل شي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم پلاری نو مور نو نکتی مړ شو ترتی مړ شو هغه انسان الله سمرو چتی انسان جوړ کو و یریدک بخیر فلا راد لفضله چې الله دې څه شي درکې کنه هیڅ څوک دې نشي غسته خو مطمئن ژوند تیروا او د شپې خپل خوب کوه او دا سوچونه پرې د جهره پلانې عباس بګیده سیدی غریبانان دا یو بیماری د الله چې مونږه ساتي چې کله خبر شي چې لکه غپلانی مو ویزا غستې د سب دینه خبر شي چې غپلانی ویزا غستې زموږ بغچم کې جوشيږي یا زموږ غترزوي یا مامازوي د دې ته خوبونه حرام شي چې دا کې ډیراش نو دې بس کې دا کې دې موږ شه دا یو کمپنی کې ولګینه بیا او دا کده زمانه پیسې ډیری وګټلې دا بس کی دا خبرې د موحدین نه دی ګوره ورادي ش الله دی راولي الله ول پر اخر رزق ورکی خبره ختمه شو ولې وای دومره مطمئنی او زما برخمات ملایي نو دا پردي حسابونه ها پرې دی خا دا بس د ناشنا سوال وي زما په سعودي عرب کې 10 کال وشو د 15 شو د زمانه وسنګ مالدار شو هکا دا حساب کتاب خدای الله سره دی تاسو کلونه حساب کتاب د چا سره دی د الله سره دی نو د تاسو رقم خپلانو خبرې کوي چې 15 کال دوه شو ډیر سمو شو دا خبره د کلونو خو نه ده خبره ده څه ده خبره د تقدیر ده خبره د الله د فیصله ده ان شاء الله ول رزق ورکړي سو کې دې شي منه کول 15 کال غ ډیر دي کې دې شي په کال کې مالدار شي کې دې شي په میاش کې مالدار شي هیڅ پته نه کی نو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دا خیر الله چې وغواړي په بندگانو کې نو چاته ورسي وهو الغفور الرحيم والله بخانه کوونکی بل آیت راوړل دی وقوله تعالى او وینادا الله ابراهيم عليه السلام وینا وخپل قوم ته سوينا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا یقینا د تاسو نه علاوه د الله نه علاوه چې تاسو چاته پراته کې نو بندگی کوي د دوی په لاس کې تاسو د لپاره هیڅ رزق نشته نو هل خوتم خو وسو کی نو هل وتخول لري فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له
رزق د چا نه غواړي؟ د الله نه غواړي. عبادت وی دغه کوي او شکر ادا کوي. دا ګور دې کې د ایت ته ګوري فابتغوا عند الله الرزق، لټوي د الله سره رزق. قانون دا دی چې د رزق مخ کې وي، یعنی لټوي رزق د الله سره، غواړي رزق د الله نه. خو دې کې الله مخ کې کو وی غواړي د الله نه رزق. فائدہ دې څه شو؟ د علم لغت کې دا مسله ده، وی فائدہ حصر شو. حصر مطلب یعنی رزق بس صرف او صرف غواړي د الله نه. دې څونه چې رزق غواړه، اچانه غواړم ذهن بل طرف ته تللی شي، نو چې ذهن دې بل طرف ته لاړ نشي، نو ته وی رزق غواړي د الله نه رزق. دا آیت دی باندې دلیل کو چې غیر الله ته چغي والا او د غوینه مرسته غوښته او د غوینه خپل حاجات غوښته، دا شرک دی. وعبدوه او بندگی د الله کوي. په دې پسې دا ټکی راوړو بندگی د الله کوي، مطلب دا چې صرف رزق د الله نه غوښته د بندگی ده کنه. وشکروا له، او د الله شکر ادا کوي. او څومره چې انسان د نعمتونو شکر ادا کوي نو نعمتونه ډیری. وما بكم من نعمه فمن الله، هر نعمت چې په موږ باندې ده چا طرف نه؟ د الله طرف نه. او دا فائدې دې ساتي چې د نعمت شکر ادا کول د بدریو طریقو سره، په جبه، په زړه کې، په اندامونو باندې. په جبه باندې شکر ادا کول خو واضح ده، الحمدلله ویل، د الله ثناګانې ویل، د الله تعریفونه، ټول حمد. او دغه نعمت را یادول دا هم ګوره شکر ادا کول. ځکه حدیث کې دا دی چې الله په خپلو بندګانو کې هغه بنده خوښ دی چې کوم نعمت ولا ما ورکړي هغه راښکاره کوي. اوس یو سړی مالدار، زموږ خلکو کې ډېر دي، یو سړی د مالدار خجې ده، څنګه دوا کوونه چې الله هم د سپېره ژوند ښه کړي. دی وی په خوله باندې الحمدلله، خو دې کې څه جوړو د شکر ادا کو، ناشکري وکړه، یو ورځ به د ژوند پرشته سپېره شي. څنګه سعودي عرب کې حالات یاره بس نوی نظامونه راغلي دي، هر ختم. و شکر ادا که مخکې خو دې ګټلي نه. سړی الحمدلله وی، الحمدلله په هر حال کې د الله نعمتونه ښه ډېر دي. او دا خو ورځې دي، کله به خبره اسانیږي، کله به ګرانیږي، کله به مشکل ډېریږي، کله به کمیږي، کله به بالکل نه. دا خو دنیا ده، خو ژوند دی سره روان دی. په یو حال باندې نه ملکی نه انساني هیڅ هم نه، په یو حال باندې څوک دی؟ په یو حال باندې الله سبحانه وتعالی. خو په هر حال کې په موږ باندې الله ډېر نعمتونه دي. دې څه کنه؟ په هر حال کې نعمتونه. نو په خله باندې شکر ادا کول دي ته، په زړه باندې څنګه چې ته په زړه کې د عقیده وساتې چې د نعمت الله مال را کړی دی او د الله رحم او کرم دی په ما باندې. په اندامونو باندې څنګه چې ته دغه نعمت استعمال کې د الله په بندګۍ کې، لکه د لاسونو د الله نعمت دی، لاسونو شکر به څنګه ادا کې چې د لاسونو ته استعمال کې د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ کې. دا غینه باندې آیت راوړې سورۃ الاحقاف. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، او سوک دل گمراه دا غچانا چرا بلی دا اللہ نعلاواد من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. اغه سوک را بلی چې هغه جواب نشي ورکول د تر قیامت پورې. دا ایت سره مخ کې تیر شو. خدیج کې مؤلف رحمه الله دا ایت راوړی، سلورم ایت راوړی. ومن اضل، دا سوال دی، من استفهام دی کنه سوال دی. خدا سوال د سره لپاره کړی دلته مطلب نفي، یعنی سوک دی لوی گمراه د هغه چانه چې غیر الله ته چغي وي. دنه لوی گمراه سوک شتي؟ نشتی. د سوال مطلب نفي کول دی، یعنی شتی دنه لوی گمراه او مجرم نه نشتی.
سوق د لوی گمراه او مجرم يدعو من دون الله چغوي غير اللات من لا يستجيب له الى يوم القيامه هغه چاته چې هغه د قیامت پورې دوی د خبرې جواب نشي ورکوله وهم عن دعائهم غافلون او دغه دوی چې ته چغوي دوی غافل دي د هغه چغونه چې دوی وته وي اورینا چې اورینا نو استاد حاجت بده څنګه پوره کی دا غینه باندې آیت راوړل أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ هغه څوک دی چې د مصیبت زدنه مصیبت لري کې کله چې وته چغي وي ويكشف السوء او لري کې د مصیبت د انسان نه ويجعلكم خلفاء الارض او غسوک ته چې تاسو په ځمکه کې د یو بل خلیفګان جوړ کړي جانشین یو لړ شي بل لړ شي غلړ شي بل لړ شي نبی بای ک الله مخکې سوی ایلا مع الله اشتي الله سره بل معبود نشته اما يجيب المضطر اذا دعاه سوک دی چې کله وته مصیبت زده پریاد وکینو پریاد ولا اوري او دغه مصیبت نه وباسي یو الله په یی کې واقعي ځان ته د دنیا خلکو را مخه ته کې بصیرت کې تیر شوی وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام آواز کړه خپل رب ته أني مسني الضر يلا مصیبت را راغله مصیبت را رسیدله پیغمبرانو دومره حیا ده دایونه چې مصیبت ختم ک صرف دغه خبره وکړو به مخکوي الله وی ترحم کوم کې حیا او ادب د ادب د الله سره الله ته ونه مصیبت لري یا الله مصیبت را تر رسیدله خانو سه وان ترحم الرحیم تړي مهربانه الله سوي فاستجبنا له مونږه خبره ووره ومنه ورته هغه الله یوري کنه هرته مخکې مسله تیر شو چې دوی د معبودان خبره نه اوري نو چې نه اوري څه جواب ورکي یله نو تا خو ووري دا اواز در ورسېدو فكشفنا ما به من ضر الله یو مصیبت ته مالري دغه الله وذنون إذ ذهب مغاضبا لو يدكم ولا غصولا لا دریاب ته ولیدو بیا مهید خېټه ته ورای الته چغي وای دا رب دی ښا فنادى في الظلمات لو بطور تروكي چغي وای الا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين دي سبل کم طاقت ته د مخلوق سره چې د مې په خېټه کې یو انسان پروتي یو تیارا بیا تیارا د وبو اسین دریاب هغه جوهر دی لپاسه چپی دی وبدي د ځان له تیارا ده بیا تیارا ده شپه ده او دا غزینا وزنا اوري د کم مخلوق بدا ووري یو خوخه کې الله نه علاوه هیڅوک نشته خیال لا نو تا خو موږ ته و چې ذنون ته چغي وهلې مې ولا فریاد کړو جواب سوال لوي فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله موږ له خبر اوریدلو خبر مولا منلې مو او موږ راويستو دا غم وكذلك ننجي المؤمنين او دغه شان الله ز مؤمنان د غمونو نه راوباس خپل مصیبت زده این مصیبت لازم نه توانی یو پاس غټ مصیبت راغله هر قسم مصیبت نوح علیہ السلام دعا کړه فاستجبنا له الله ما قبول کړو دا دعا بچ کړو مې دا ما بچ کړو دا قوم هغه بل
وزكريا إذ نادى ربه زكريا السلام خپل رب ته आवाज کړ رب لا تذرني فردا يا الله يوازي مبردا وأنت خير الوارثين بچی راک آشنا خبر او بخپل یا الله سر می تک سپین شوی اډو کې می کمزوري شوی إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا خو بهم دعا وخت ګور دې بخپل رب باندې یقین دی چې امن یجیب المضطر اذا دعا هغه څوک دی چې مصیبت لري کیم دغه عرش ولا لري کولای شي بل څوک نشي لري کولای یلا تا هم ته تذکره وکړه د زکریا چې تا ته आवाज وکړو یلا یوازې مې مپریدا وانت خیر الوارثین الله وی فاستجبنا له الله خبر مې ولا ووريدا ومن له فریاد مې ولا ووري ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا الله يحيى مې ولا ورکو اخذ مولا مرو وکړه چې دغه بچی نه کیږي په خان دا رب دی نو د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته قبر ته پروت د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته غاړه ته تعویذ چولې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته ګټه ونی سټې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته بوته ونی ته پروت د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته یا رسول الله مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ته یا علی مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته یا فاطمه مدد وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته لوی ځوان ته چي وې د دې رب نه کم کار نه کیږي ته غیر الله لپاره نظرانه او منښت کې د دې رب نه کم کار نه کیږي چې ستاسو دندې ټیټیږي په قبر باندې او ستاسو دندې ټیټیږي د پلاني او د علاني په در باندې یو کار خو خای کنه زموږ د عربي نشي کول یو کار خو خای ورکی چیلنج دی مشرکانو ته ټول دنیا د مشرکان دی ووري شیعگان بریلیان قبر پرست صوفیا چې څومره دي د الف نه دی یا پوری وادي وري ودی خی مونږ ته یو خبره چې زموږ د عربي نشي کولای او د دوی دغه قبر کې چې پروت تاغه کولای شي ودی خی یو خبره کړه نه خوې شي او نه به وخی او د قیامت سحر برای شي دوی به د قشن ذلیلې او د قشن بیزت او شرمیدلی وي امن یجیب المضطر اذا دعاه هغه صرف څوک دی هغه الله سبحانه وتعالى ويكشف السوء مصیبت ته نه ملري اوس دې طاقت ته وره چې سړی سپینګیره او د خزي د مخ کې نه بچی نه کی او یلا زوی الله وی ملائکه ولا زیر ورکو د یحیی لم نجعل له من قبل سمیا نبی هغه ناشنا سوالو چې یلا زما د پر بچي څنګه یو څنګه تعجب او زما دا حال او د خزي می دغه حال نو ملائکه له جواب ورکو قال كذلك ويدقشن بکی او ستارب دا خبره کړی دا او هغه امر کړی چې دا بم دقشن کی وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا هو دې زکریا ته چې ما پیدا کول انت سي ته مې پیدا کړې نو درشن د یحیی به پیدا کو د دې رب سره تعلقات مضبوط ساتي والله هر غم او مصیبت به ختم شي د غټه واسطه ده دې واسطو به مگر زی د مخلوق په واسطو پس غټه واسطه هغه د رب العالمین سره رابطه او تعلق هر څه بدل حل کی هر غم بدن ختم کی او دې کې یو سوال زړه ته راتلی شي چې موږ دا خبرو کړو چې مصیبت زدنه مصیبت لري کول لره چا کار دی د الله کار دی او چې سړی دا سوال وکي یو سړی د مصیبت پر هغه دی وګي او د چانه ډوډۍ وغوښته او هغه له ډوډۍ ورکړه او موړ شو دنه خدای مصیبت غیر الله لري کو
د دې اوس جواب کول جواب چې مون خدا مسله ولکه بیان کړ چې په دې حالاتو کې د غیر الله نه مرسته وخت څه دي جایز دی یوا به دې دې مسلې دراشه دلته موږ دا وایو چې د مصیبت الله ختم کو ځکه چې بیا هم ټول کار د چا دی د الله دی الله په تقدیر کې لیکلی چې دې بر د خواله ورزي او دې بوله خوراک ورکې نو مسله بیا چا تراجه شو الله سبحانه وتعالى تراجه شو دا غینه باندې حدیث راوړی وروى الطبراني باسناده امام طبرانی دا حدیث راوړی په خپل اسناد سره په خپل سند سره ځکه په دې باندې بعض علماء جرح مشتي نو دا حدیث امام طبرانی راوړی د عباده بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم په زمانه کې یو منافق مؤمنان به تنګول په نور روایتونو کې د منافق نوم راغلی د عبد الله بن ابي بن سلول د منافقانو سردار د نوم خوازه راغلی وې دبدا منافق دبدا مؤمنان تنګول دی منافق ختنګول به څنګه دې چې تنګول نه چې یعنی وهل ټکول به دا واضح خبري او خو بظاهر کې ځان ته مؤمن وي خو تنګول به بس په خبرو لکه څنګه چې دې منافق بهتان ولګو بچا باندې عائشه رضی الله عنها باندې دا منافق سره مؤمنان دغه شان تنګي پتا به بهتانونه لګي پتا به سی خبري جوړي مخامخ ته دې نشي تنګول چې راشي او تا ویو تا ټکي خطاب به خبرې کوي په خبرو باندې بس د زړه تکلیف رسي دا منافق انسان کار دی نو دی خبيث ودا مؤمنان دي تنګول فقال بعضهم نباز مؤمنان دا خبرو قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق چې زوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بمرسته وړو د دې منافق په مقابله کې چې دا قصه ختمه کی ته مونږ تنګي کړي یو خبره کړه بلک کله به وی زمونږ سپیډ یو مونږ ته غاپي یعنی مته چې د مکې نه رالو زمونږ ډوډۍ وخوړي نه مونږ ته خبرې کله به ولیاذ بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ذلیل او زه عزت منی په دې خبرو به مؤمنان تنګول وی راځي چې پیغمبر نه مرسته وواړو په دې کې مرسته وخت جایز دي کې نه ولی جایز دي په دې خبره طاقت شتي او حاضر دي او دوی خپل خبره کولای شي کله چې دوی لاړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته خبره وته وکړه هغه ته انه لا یستغاث بی زمانه مرستي مغوړی انما یستغاث بالله مرستي خلد الله نه غواړي اشکال سره کې راغی چې دا خو به مسله ډیره سخته شو او موږ مخکې تقسیم وکړو چې بعض زینو کې مرسته وخت د غیر الله نه دا شرک نه دی چې مخلوق په قادری او ژوندې او خبر اوري دي چې خدای شروط په دې کې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره قادر دی او ژوندې خبر اوري نو بیا څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی مرسته د الله نه غواړي زمانه به نه غواړي دوه وجې دي یو دا حدیث دې د پر راوړل وی پیغمبر د صحابه کرامو دومره اوچت تربیت کوي په دې کې منه کوي زمانه مرسته مغواړي نو دا به سور اوچت موحدین د دې لپاره وته دې لپاره وته نه ویل چې تاسو شرک وکړو دویم وی دیو ته دې لپاره وی چې په دې مسلو کې زمانه مرسته مغواړي ځکه چې سړی په ظاهره کې څه دی مسلمان دي بل حدیث دي پای کې دا دي چې کله صحابه کرامو یا رسول الله منافقان ختم نکو وینسو ته مو بیا به خلک خبرې کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وجني لکه چې بهر خلکو ته پته نشي چې دا څه دی دا منافق ته وي زکه ته پیغمبر وي چې په دې مسله کې ځ سني شم کوله مرسته چا نه غواړي د الله نه غواړي بیا په اخر کې دی باب په اخر کې مؤلف رحم الله فيه مسائل په دې باب کې مسائل دي الاولى اولنی أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص بيان ولد الدعاء بيان ولد مسلي الدعاء ورستو د مرستي د وختو د مسلينا ودا عام مسله بيان ولدي ورستو د خاصنا ما چې بيان کړی ده کنه ها کله
نن بیان شو باب په شروع کې مسله بیان شو. دویمه تفسیر قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وإذا تفسیر وشو. دريو مسألة أن هذا هو الشرك الأكبر، غير الله تتشغي وهل أمرست وقته أو دعاقاني وقته ده سدي شرك أكبر ده. سلورما أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. ده طول نغت مصلح او چې د خلکو صلح کې او صالح انسان دی، صالح دی او مصلح دی، خلکو صلح هم کې او بخپلم صالح دی. کچرته هغه د خلکو د راضي کول لپاره دا کارو کو، هغه هم په ظالمانو کې اشاره چاته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د آیت کې مخکې تیر شو. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بنزو مسألة تفسير الآية التي بعدها، دا غير بعد كما يتوي دا غير تفسير شو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. شبقوا مسألة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. وإذا الشرك خو كفر دي دا إنسان تباشو خود ديته وقورا دا غير الله تتشغي وهل دولة بالدنيا كي فايدة من ورك. دا مسألة مقدر كم جنيز ذكره وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مصيبت سيب سوك لريك ولا شيء الله سبحانه وتعالى. واسك دوی چته دي شرک کوله او شرک ولا څه فائدہ ورکوله موږ بوجي دنیوي فواید تناست، خو آخرت هم تباشو او دنیا هم تباشو. وما مسألة تفسير الآية الثالثة دريم آية تفسير شو فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. أتم مسألة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. دا خبر واضح شو رزق بدچان واري دلانا كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله. لکه څنګه چې موږ جنت غواړو د چانه د الله نه، دغه شان برزق غواړي د الله نه. نهم مسألة تفسير الآية الرابعة. لسلورم آية تفسير شو سلورم آية كم يهو ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لسم مسألة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. دا مسألة واضحة شو چې سوق غير الله تچغوي ددنه لوی گمراه بل نشتي. يولسم مسألة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. دي چې چاته چغي وي هغه دې چغو نسله غافل دی او نه يوري. دولسم مسألة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. دا په دنیا کې چې د مشرکان دي خپل معبودانو ته چغي وي کنه، د دې چغو د لاسه به سره دغه معبود د قیامت پر ورځ دښمنی کوي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. او کله چې قیامت پر داخله کړه پاسې ګور دې ذلت ته ګوره ټول ژوند په دې کې تیر کوی دې زما مرسته کوي او هغه تر مدد شو قیامت پر چې الله ته مخامخ شو هغه په لعنتونه ویل هغه چا دې چې وایي سو مسلې شو. دولس دي لسو مسلو دي کې دا تسميه تلك الدعوه عباده للمدعو. وي د چې کله د دعا وغوښته غیر الله ته چغي والی نو دې ته عبادت ویل شو، ځکه چې آیت کې سدي وکانو بعبادتهم کافرین او انکار وکي هغه مشران د دوی د عبادت نه. دعا څه شي شو؟ دعا عبادت شو. سوال سو مسألة كفر المدعو بتلك العبادة. نو دې عبادتنا هغه دې چاته چغي هغه به انکار کوي. بالنسبة مسألة هي سبب كونه ضل الناس. دا چغي وهل غير الله ته د دې د لاسه د ټول نغټ گمراه شو. ولی ما یو څو وجې ذکر کړی تاسو ته چې یو خدای هغه چاته چغي وی چې جواب ولا نشي ورکوله. دویم هغه د دې چغو نسده غافل دی نه یوري. او دریمه د قیامت پورې چې راپاسي نو د سره به دښمنی کوي. سلورمه د دې عبادت نه به انکار کوي. نه ټول نغټ گمراه. شپارسو مسألة تفسير الآية الخامسة. دي بينزم آية تفسير بكيوشو أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولا سو مسألة الأمر العجيب. ناشنا خبر ويدا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. ويدي بخبلم دا خبر منلا چې د مصیبت په وخت کې څوک پکار راځي الله. نو زکوي دوی په مصیبتونو کې صرف چاته چغوالي الله ته او پرهته کې بیا الله تم چغوالي او غیر الله ته موالي. اتلسو مسألة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم
حمى التوحید والتأدب مع الله. وګوره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د توحید څنګه حفاظت کوي چې دغه مرسته غوښته د منافق په مقابله کې سوا جایز و کنه جایز و جایز و خو پیغمبر سکړو من کړو د توحید خیال ساتو او التأدب مع الله او سمره ادب د الله کو چې الله به ادبي ونشي. دا غینه بعد باب دی او د پلنسم باب دی په دې مبارک کتاب کې باب عنوان به دې ځان نه لري خو دې چې باب په بیان دی کې الته دا ثابت کړه چې د غیر الله نه بمرسته غواړي کنه بغواړي نه بغواړي غیر الله ته بچي نه وي غیر الله ته برامدد شه نه وي غیر الله نه بدعاګانی نه غواړي. واستات د ثابتي په دې باب کې او سبحان الله څنګه ترتیب دي کتابونه دي کتاب لور کړي. واستات د ثابتي تدخوي چې دغه خاله بنورسي ولې بنورسي ته ډېر کمزوري دی وي الله نه لو چې سړي د سړي کمزوري نو ته اوس ثابتي چې د څنګه کمزوري دي. باب عنوان ولم د قاعد ګرځول د کمی چاول راوړل. باب قول الله تعالى وینا د الله هغه وینا سره ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحان الله الله وی ما سره دسی خلق شریکی او دسی معبودان چې هغه څه شی نشي پیدا کولای. عجیبه ده دین زیاته ده وهم يخلقون بلکې دوی په خپل پیدا کړی شي. خبريه دي ساتي څه شی نشي پیدا کولای. دویم په خپل پیدا شوی دي. دریم ولا يستطيعون لهم نصرا او د دې مشرکان مرستم نشي کولای. سلورم ولا انفسهم ينصرون او نخپل مرسته کولای شي. بیا وتم د ځوان شیر پروت کله چې ته د یو قبر پرست سره خبرې کوي کنه مشرک سره او دی ولاړ قبر سره و سلور خبرې دی په دې خبره کوونه ناراضه سره ته د کعبه پر رب قسم خرم کده تاسو سره خبرې وکړي کنه بیا وای خدا سلور یادی ساتو د آیت یاد ساته سورۃ الاعراف کې د آیت ولا ذکر وجی چل د آیت ته شروع کا ايشركون ما لا يخلق شيئا د څه شی پیدا کړی ته جوړ شوی وای یو خیمات په دې کې د څه شو ورشو که پړشو خو دویمه وهم يخلقون د ته چې د پروتي د خپل ځم پیدا کړي که بل چا پیدا کړي نه د خپل وی د الله پیدا کړي هغه خپل مني چې چا پیدا کړي الله. بیا پړشو بیا صبر ولا يستطيعون لهم نصرا مرسته نشي کولای دوی هغه وې څنګه و د من جورن چې نسی دوی دی بد حالت وګړو دوی سره د مرستو کې مالدار دي کی چاندو ډبې می خو دي زمونه پیسې یالي وای د پلاني سیب ته چې دوی له پیسې ورکی مالدار کی نه دی بلار د تختیدو ګوري سعودي عرب کې خو دا مسله نه اورېدلې زیزي سعودي عرب له مسله راځي وابيانو له والصبر د امله د تیر چې مدرنی مات کړي نه دی پرېدم ابو ابلس ولا انفسهم ينصرون د به دروازې چې د بهر دوه کسان ولړې دوی چې چوکیداری ته ولړې نو دوی خو خپل حفاظت نشي کولای او ته پروت د دې سره د امله تیر سکو مات کو دینه خو خبرې شتي خبره ختم خو چې دا ته دی ګوره فائدہ د قران دی د ولو د حدیثونو دی د ولو عین موقع باندې په باطل پرد دي چې اثر به د خبرو مجال نه اخوا دوی څه پیدا کړی هیڅ نشته دی خالق دی که مخلوق دی ویني چې دا خو مخلوق دی
دې ستاسو مرسته نشي کولای، دا به بد حال چې ورته خوا کې ناسي. او دا خو پرېږده دې د خپل ځان مرسته نشي کولای. ابراهیم علیه السلام واقعا بوتان یې ټول مات کړي که نه مات ایو ورته پرېښود. چې کله رالو من فعل هذا بآلهتنا، دا چا کړي دا غوټ ظالم دی. هغه ورته وایي سمعنا فتى، یو هلک یادېږي ډېر زیات خلک یادېږي، یقال له ابراهیم، یو ځوان هلک ابراهیم ورته خلک هغه به ذکر د دې بوتانو به هغه ډېر کوو. رای ولید خو چې د پته ولید ځکه ما تاسو ته یریږي به نه، موحد نه یریږي. هغه یوازې یک یوازې اسی چل انت فعلت هذا بآلهتي، ته دا کار کړی. هغه ته دې مشر نه ته پوښتنه کوي، ای مشر نه ته پوښتنه کوي، دې ورته حل بیان کیږي نه چا کړی. الله وی خپل ځان دا خبره وکړه، او الله خو بزرګ عالم دی. الله وی دا غوی بزرګ او نفسونو کې دار لري. تاسو لوی ظالمانی دي چې بوتانو ته پراته، اوس خبره ده زد ده. ابراهیم وی خطا ته پته لري چې دا بوتان خبرې نشي کولای، خو رښتیا خبرو کې تا دا کار کړی کنه. هغه ته اوف لکم، افسوس ته پتا سو په خپل وای دوی خبرې نشي کولای، چې خبرې نشي کولای تاسو د سیجه پراته، تاسو حفاظت کوئ د دوی. ولا يستطيعون لهم نصرا، چې دوی د معبودان د دې مشرکانو حفاظت او مرسته نشي کولای. دا غینه باندې بل آیت راوړی وقوله تعالى، او وینا الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. مشرکانو اذا الله نه لوجي تاسو کرا بلی دوی په بچای کې قطمیر روم نشته. او قطمیر د کجوري په دې دانه باندې کړی، کجورو د دانه کولو کې دنه چې کماډو کې ده په دې اډو کې لپاس چې کم سپین پوسټه کې نره دې د قطمیر وي. دوی سره د قطمیر نشته بچای کې. او د فائدې خبر ده ساتي چې د کجوري د دانه چې کم د اډو کې د دې مبارک درې الفاظ راځي قران کې، قطمیر، فتیل او النقیر. نو قطمیر دغه سپین پټ ته وای نره، او فتیل دغه کم کته څو خلک کړي دغه اډو کې په دې منځ کې د سلاري او په دې لار باندې سپین تاري، دې ته فتیل وای. او بل دې النقیر، النقیر هغه داغ چې په دې اډو کې باندې الله دې سره ده نشته. او د ځوان شروع د پروت د مال پلانې شي او پلانې راکې. اوس کله ته څوک دا وای چې ته خو د قطمیر خبره کې او د غیر الله سره راشي په دې مخلوقات کې ته خیمه د غوي سره پوره باغونه دي د کجورو دونه. نو دې اوس جواب جواب دا غي د دې چې صحیح ده چې دا د بچای کې دي، خدا بچای ناقص بچای ده، بیا هم چاته پاتې کی الله ته پاتې کی. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ناشنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. کتاسو دیتا چغی وحی دو استاسو دا چغی ناوری. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، او کبیل پرز ویوری نو استاسو جواب نیشی در کوله. در الله خبری خو چې کله منګه وایو چې دا قبرونه ولا سني شي کوله، دا الله نه لوي سو دا وابي دي چې دې ګوره دا خبرې د کم زینه کوي، د کم زینه کوي، خو د قران نه کوي کنه. الله ولا يسمعوا دعاءكم، دوی تاسو خبرې نه اوري. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مخته ويوم القيامه يكفرون بشرككم. الله استاسو د دې کار نه به هم دغه معبودان چې تاسو الله سره شریک کړی دي دوی به د قیامت پر انکار کوي. بل ناشنا خبره کوي ځکه چې د قبرونو د حالات بیانول او د مړو حالات بیانول د صرف څوک بیانول شي؟ الله بیانول شي. الله ویني شي اورېده کوي اوري بل پرز خبر تاسو نشي پورا کوله.
تاسو دا کار نشي کولای نو به ته تسوي او زار شم د الله د خبرونه ولا ينبئك مثل خبير او دا الله بشن په ذات نه دي خبرې ته پوښتنه غیر توجه کولای شي ولا ينبئك مثل خبير دا خبر ته نشي بیانولې مگر د الله بشن په ذات الله بیانولې شي قبر کې دنه سدي سنې دی بل الله علم نو ما غ الله ويغپوه چي دي وي دوی دا خبرې نه اوري دوی ستاسو جواب نشي درکول دغه نه باندې چې حدیثونه راوړي دي احد په غزا کې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شو هغه ټیم کې واقعا راغلی و دغه تذکره وکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت کو خپلوانو ته په مکه کې او وخت کې واقعا و هغه تذکره وکي ان شاء الله دا په روان درسونو کې پورا کوو او د دینه بعد چې کوم باب دی هغه به شروع کوو الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو والله سبحانه تعالی دې موږ په توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې الله موږ مضبوط ساتي او الله سبحانه تعالی دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله زموږ ناراضي او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين